د افغانستان نوین قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او صحتمند اوسئ. افغانستاني نوین لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او له دوستانو سره مو شریک کړئ. آیا پوهیږئ چې د ورځې په موده کې باید موږ کوم کارونه وکړو چې ښه صحت ولرو؟ هره ورځ د عبادت او تلاوت لپاره وخت ځانګړی کړئ. هره ورځ 8 ګیلاسه اوبه وڅښئ. هره ورځ د 10 دقیقو لپاره یو هوسا محیط کې چوپتیا غوره کړئ. هره ورځ 30 دقیقې سپورت وکړئ. په هرو 4 ساعتو کې تر 8 ساعته خوب ته ځانګړی وخت ورکړئ. هره ورځ 30 دقیقې پلی تګ وکړئ. تر خپلې وسې هره ورځ کتابونه مطالعه کړئ. ډیره زیاته مننه دوستانو ستاسو د لا همکارۍ لپاره. خدای په امان. ښې چارې.